چې څنګه د مفتي منیر شاکر د زخمی کېدو اوازه شوله، ما په هغه ساعت ویل چې دی بس نور ولاکه تاسو ولیده، ځکه زه په دغه اړه باندې کافي تجربه لرم. پاکستان حکومت چې د بلوچستان کې کوم بد حالت په باندې شروع ده، په پېښور کې په نورو ځایونو کې په دوی باندې کوم مرګونې بریدونه شروع شوي دي، یعنې د یو ملک یو هیواد چې اټومي طاقت دعوه لري چې زه اټم بم لرم، فوز لرم او په دنیا کې لمبر یک فوز ده، نو دا لمبر یک فوز هغه وخته پورې لمبر یک فوز ده کله چې دی د ملکي خلکو په کورونو ورځي. دا لمبر یک فوز هغه وخت لمبر یک فوز ده چې کله دی د وزیرستان او د باجوړ او په سوات کې بېګناه خلک بمباروي. دا لمبر یک فوز چې کله له بلوڅانو سره مخامخ شي بیا یې جنازې په خرو باندې بار کړي. دا لمبر یک فوز چې کله له ټي ټي پي سره مخامخ شي بیا د دوی جنازې په خرو بار وي. نو یوه خبره د مبارزینو ته کومه چې تاسو سیاست زده کړئ. موږ څنګه کولی شو چې خلک په ځان راټول کړو؟ که چېرته موږ د نظام دعوه لرو نو موږ باید دا فکر ونه کړو چې په افغانستان کې د یوه فرقه یا یو ټولی ژوند وکړي او نور څوک د ژوند کولو حق نه لري. موږ که د نظام دعوه لرو او ځانو ته مبارزین وایو نو راځئ چې سیاست هم زده کړو. منیر شاکر د پښتنو د پی ټي ایم په غونډو کې خاص په یو ګډون باندې دومره څه ترلاسه کړه چې په دې 500 کلونو کې به یې څوک ترلاسه نه کړي. دا د سیاست وکړه. ولې د دغه پښتنو په جنازو کې نورو علماو ګډون نه کړه؟ آیا جنازه د پی ټي ایم د کارکوونکو ناروا وه؟ اسلام ممانعت کړی و، خو موږ په سیاست نه پوهېږو. نن هماغه پی ټي ایم د زرګونو په تعداد کې د منیر شاکر په جنازې کې ګډون وکړ. زمونږ او ستاسو په افغانستان کې عرف او کلچر دا ده هغه دین یو اړخ ته پرېږدي چې د چا جنازې ته لاړ نه سي جنازې ته دې نه راځي، چې د چا واده ته لاړ نه سي واده ته دې نه راځي. دا په ټولو افغانانو کې ده چې اختر کې کور ته رانه سي تا کور ته نه راځي. نن ولې مونږ سیاست نشو کولی؟ د دې په ځای چې هغه ژوندی او تا ورسره دلایل ویلي وای، اختلاف دې ورسره کړی وای، نن چې مړ شو تی په مرګ باندې خوښي ښیې. نن که تا سره موقع وه که تا سیاست کړی وای، نن هغه منبر چې منیر شاکر پې باندې خبرې کولې هغه منبر ته تا لاسرسی پیدا کوه. هغه افکار چې هغه خراب کړي و هغه تا بیرته جوړولی شو. هغه ملت چې هغه پسې ولاړو له دغه خلانه په استفادې باندې تا په ځان راټولولی شو. ولې موږ دومره لنډ فکر کوو؟ نن زما او ستا او د فتواګانو معیار د سیکولرانو تر ټویټرونو تر هغه پورې ولې ورسېد؟ خو ما او تا مقصر یو. ولې دغه لویې لویې موقع له لاسه ورکوو؟ پرون همدغه عیسی په مرمۍ باندې حمیدالحق ویشتل شوی، هغه ته شهید نه وایي. نن منیر شاکر ته شهید وایي. دا زما او ستا کمزوري ده. منبر چې خالی شي دوی رانه نیسي. نن څه کفر کېده چې ته کم از کم خاموشه پاتې شوی وای. دغه جنایت، دغه ظلم، دغه بربریت چې نن د پاکستان نظام کوي چې هر څوک د دوی په ګولۍ باندې لګیږي، ته باید پې باندې اوښکې تویې کړې. که نور هیڅ نسي کولی ته باید خاموشي وکړې. ته به څه وخت د پاکستان د حکومت په خلاف کرکه راپاروې، نفرت به راپاروې؟ زه درته قسم خورم چې مفتي شاکر په دې نه ده وژل شوی چې دې غلطې فتواګانې ورکړي یا د دې حدیث نه دي منلی یا یې تراویح نه منه. یوازینی علت یې دا و چې دوی د بلوچستان د ځپونکو ګزارونو مخه د خلکو بلې خواته اړوله، چې الحمدلله نن پکې بلو شو تر 200 زیات وژلي.
فلانی شهید ده او فلانی نه ده. وسړی لاړه د اسلام دین تا ته کوم درس درکوي؟ 3 ورځې به د دښمن دې ووژل شي، دښمن دی 3 ورځې پورې د هغه په حق کې به ته هېڅ نه وایې، ولو که هغه ډېر ظالم او جابر وي. 3 ورځې وروسته بیا نو ورسره ګزوه. دومره خو یې پرېږدئ چې جنازه یې دغه کلچر نور ورک کړئ. دا دین نه ده. هر څوک ګوره امریکایان یا دا دومره وخت کې د جهاد چې په مخامخ ته په سنګر کې ولاړ وي، د اسلام مجاهد وي، د اسلام له ټولو اصولو نه دفاع کوي، ځان د اسلام په خاطر قربانۍ، خو چې کله د دښمن مړ کړ نور که غرض نه ورسره لري، د مړي توهین یې نشي کوی، چک یې نشي پسې وهلی. مه کوئ، د خدای روی وکئ. د افغانستان د اسلامي امارت مخالفت تر ننه پورې دې سړي نه ده کړی، بلکې صفتونه یې کړي ډېر رزیل شیطان رسنۍ ورته راغللې چې دی دې ته مجبوره کړي چې اسلامي امارت وټکوي یا د ده په خلاف خبرو وکړي، د تې نه پرهېز وکړه تر آخره پورې. ځینې توصیې هم درلودلې او ننګه یې کړې ده. د پیغور په شکل اسلامي امارت پاکستان ته وړاندې کړی چې وشرمېږه، ته یو اټومي قوت یې ورسه وګوره امارت اسلامي څه کوي. نو وخت چې یو سړی د تا په خلاف نه وي، د تا د نظام په خلاف نه وي، دغه شینواری خبیث د امیرالمؤمنین په اړه باندې تېنه پوښتنه کوي، وایي ما نه له نږدې لیدلی ده او نه زه د هغه په هکله کوم ګستاخي کولی شم، نه د هغه په حق د ورغلی ده. ګوره زموږ د تاسو د نظام په مشرتابه او په نظام او په وزیرانو باندې تر اوسه پورې اوف قدره نه ده کړی. بالکل دا ویډیو موږ وکتله، موږ ته په دا ویډیو موږ وکتله، بالکل حقیقت دی دغه. هو نو موږ او تاسو باید څه شی وکړو؟ د موږ او تاسو نظام ده. ګوره موږ سره په افغانستان کې هندوان ژوند کوي، موږ سره شیعګان ژوند کوي، موږ سره مختلفې فرقې والا ژوند کوي، صحیح ده؟ نو موږ من حیث یو نظام باید دوی سره برخورد وکړو که من حیث یو داسې څوک چې هېڅ مسؤلیت نه لري؟ او آیا موږ تر خپل نظام، تر خپل علماو، تر خپل شیوخو ډېر پوهېږو؟ زه همیش وایم چې دغه فتواګانې چې مرجع نه یي معلوم دغسې یو قصه راسي، د فتوا مرجع باید معلومه اوس زه څوک یم چې زه چاته شهید ووایم چاته یې ونه وایم، زه څوک یم چې چاته ووایم چې ته دوزخي آخر خاتمې مستوري دي. ګوره هیڅ چاته معلومات نه کېږي چې ما به آخره خاتمه څه شی وي. نو فلهذا زه تاسو ته درخواست کوم، زه تاسو نه ځان هوښیار نه بولم، زه دومره وایم چې لږ صبر کوئ، لږ یې سړه خورئ. ما یم چودلی نه و تاسو یې اله رب دې مردار کړي، اله لاړه د ډک روغ سړی و، خالي پښه یې لږه ماته وه ځکه بم دومره قوي نه و. شفاخانې کې همدغه فوجانو د زهر ستن ورکړله، یا یې خپک کړه زنده یې کړه. جنرال صاحب ما ویلي دغه کسان چې د خپل ځان له فتواګانې ورکوي دا خو ستره ډېره عظیمه ګناه ده، دا ولې نه مجازاتیږي ورو ښکاره دي. حتی ډېرو داسې پوسټونه کړي چې یو دیني عالم ته د مردار لقب ورکړی. زه تا په جرمني کې څنګه مجازات کومه د تا د خدای بیخ شین کړي. افغانستان کې دی او هغلته دا فتواګانې ورکوي، مسلمانان خپل جوړوي، هغه همدغه خلا نه ګټه پورته کوي، ځان ښه نږدې درته معرفي کوي او دغسې یو کار وکړي. خلاصه بس په خپله د لاړ شه په تعجد